چې کله کله مونږه د ډېرې ګټې لالچ وکړو او ورسره دا هم سوچ کوو چې ډېرې پیسې وګټو خو چې ګوره محنت هم ډېر پکې نه وي تش خوبونه کوو او ډېرې پیسې راشي نو په دې چکر کې هم کله کله مونږه په لالچ کې راشو او د هغه شته پیسو نه خلاص شو لکه په وړاندې موده کې تاسو به کتلي د مضاربې سکینډل په نوم باندې خلکو به پیسې ورکولې او چې کوم دنو 15,000 او 13,000 میاشت بوله کور ته راتله نو چې خلکو خوند واخیسته په لالچ کې راغلل چې دا خو ډېره مزه کوي نو چا خپل پلاټونه خرڅ کړه چا خپل کالي خرڅ کړه چېرې بس په لکونه او زرګونه به د میاشتې راځي او موږ به تشې مزې کوو نو چې دغه لالچ کې خلک راغلل نو څه چلو شو د هغه شته پیسو نه هم خلاص شو قرضدار هم پکې شو بلکې ډېر شملور او عزتمن خلک پکې بې عزته شو نو دویم د لالچ قسم دا شو چې د ډېرې زیاتې ګټې تمه لرل او محنت نه کول او د هغې دپاره څه کاروبار نه سټارټ کول بلکې مفتو کې پیسې ګټلو لالچ لرل دا هم یو قسم دی د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي